سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د پکتیکا د 01 قطعې قمندان عزیز الله کاروان په کابل کې ووژل شو. د کس تېره شپه نږدې 8:30 بجې د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې اړوند په فردوسي پارک کې د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو سره وژل شوی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په دې پیښه کې یوه بله میرمن هم وژل شوې او 3 نور ولسي وګړي ټپیان دي. د دغه برید مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی دی. 8 تنه د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور په کندوز کې ونیول شول. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستانی وایي دغه کسان د قتل، غلا او د ناقانونه وسلو د لیږد په تړاو په تېره اونۍ کې د کندوز ښار له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو کسانو په نیول کېدو سره به په کندوز ښار کې په جنایي پیښو کې کموالی راشي. 6 نفر افراد در قضايا مختلف سرقت، مجروحیت، قتل و همچنان 2 نفر افراد مسلح غیر مسئول هم شامل می باشند. توسط پلیس ولایت قندوز دستگیر شدند و فعلا تحقیقات جریان دارد. ولسمشر غني د فراه ملکي او پوځي مسؤلینو ته په خطاب کې وویل په خپل منځ کې باید همغږي مو پیاوړې کړئ. ښاغلي غني تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د فراه ټولو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دغه ولایت کې د میشتو بنسټونو سره په ګډو هڅو ولس سره د ښو اړیکو جوړولو او د خدمتونو وړاندې کولو، د دښمن د پلانونو په دفع کولو او د زیربنایي انکشافي پروژو د ښه تطبیق په خاطر برنامې جوړې او عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په فراه ښار کې غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. پاکستان د ترهګرو پر ضد د مالي ګام د نړیوالې ډلې په خړ نوملړ کې شامل شو، هغه کار چې د افغانستان امنیتي بنسټونه ترې ستاینه کوي. خو پاکستاني چارواکي وایي چې دا ګام د یاد هیواد پر ضد د امریکا او هند د فشارونو له امله ترسره شوی دی. او د هلمندیانو د سولې کاروان غړي امریکا په افغانستان کې له ترهګرو پر ملاتړ تورنوي. دوی وایي امریکا په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې زیاته کړې او په دې هیواد کې د جګړې د پای لپاره هیڅ اغیزمن پروګرام نه لري. هغه څه چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري رد شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.